سلامونه ګرانو دوستانو، زمان افریدی تاسو زما غږ د زمان کرپټو ډاټ کام نوره د یوکراین پریزیدنت ولادیمیر زيلنسکي هغه ویلي دي چې د یوکراین نه یو روپۍ هم بار نشي وته ډیجیټل او کوم کسان چې نقد په کار دي هغه ډیر محدود پیسې روبوسي. ګرانو دوستانو، تاسو ګورئ چې روسیانو راشیا حمله کړې ده د نن په یوکراین کې د مختلفو حالاتو سره مخ دی او په یوکراین کې جمهور رئیس ولادیمیر زيلنسکي ماشالله یعنی ملټری یا نظامی حکومت معرفي ک او د لکه خلکو حکومت لغوه ک. دی وخت کې په یوکراین کې خلک ډیر زیات په منډه کې دي او هغه کوشش کوي چې د کیف نه یعنی مرکز نه هغه وزي. تاسو وخت نه وخت په بي بي سي او مختلفو خبرونو کې ګوري چې د موټر قطارونه التنه وزي. دا خلک کوشش کوي چې ځان سره پیسې د ملک نه وبوسي. زمان کرپټو ډاټ کام همیشه تاسو ته د کرپټو کرنسي د سهم مارکیټ میټاورس او د ان اف ټیز مارکیټ په اړه خبرې کوي. نو ځکه زه د جیو پالیټکس یا کتا سو د حالات او معاملات ګورې نو هغه زه اقتصاد سره تړون ورکوم او خپل ویډیو زه جوړوم. زما کار پولیټیکل انالیسس نشته، خو چې کله پولیټیکل سچويشن اکونومیکس سره اقتصاد سره تړلی وي نو هغه زه تاسو ته د خپل ویډیوز کې زه جوړوم. ګرانو دوستانو، لکه څنګه چې په دغه کې جنگونو کې د اقتصاد ډېر لوی رول دی. هدف هم د اقتصاد دی د دومره جنگونو چې جوړیږي، بل هدف نشته. خو اضطراري وخت کې بیا یو تکړه قوم هغه وي چې هغه خپل پیسې او خپل استعدادونه کنټرول کړي او ملک جنگ سره سره پکار ده خپل روزمره برډ اند بټر چې وي یعنی چای او ډوډۍ خوراک، دا خبره پکار ده په ملک برقرار وي. خو دلته د دوی اعلانونه دا دي چې موږ کوشش کوو چې د یوکراین پیسې ونوزي. دغه سه د روسیې مشر ولادیمیر پوتین دا ویلي دي چې زه کوشش کوم چې د روسي هغه غټ سرمایداران چې دغه سرمایه شپېته ټریلیون روبلز کېږي، یعنی هغه 250 میلیارډ ډالر جوړي ورنه، نو زه هغه فریز کم یعنی منجمد کما د اضطراري وخت کې هغه ته اخلي نه، خو منجمد کوي چې د ملک نه ونوزي. الته یوکرانیان حکومت پریزیدنت زيلنسکي دا کار کوي، دلته پوتین دا کار کوي او په غرب کې د غرب حکومت ویلي دي چې مونږ چیرتم د روسي سټیزنز هغه په بهر ملکونو کې اوسېږي او د غوي غټه پیسې دي نو بانکونو هغه مونږ فریز کوو چې وینه بوسي. یعنی دا هم یو ضربه ده غیر مستقیم د خبره کزه تجزیه کوم نو چې دا پیسې برتلته استعمال نشي یو وخت پورې وچ کیږي، لکه څنګه چې موږ تاسو وکړه په امریکا کې د افغانستان پیسې الته پرتی ویننه پورې چې به اوسه یو څخه فیصله وکړي چې هغه په مام ډیر بدو لګیده. دلته مسله دا د ګرانو دوستانو چې نتیجه سره وزي. نتیجه دا ده چې مارکیټ کرش شو، د خپل روس مارکیټ 1.5% زیات کرش شوی دی په ټوله نړۍ کې. تر اوسه پورې دی وخت پورې مارکیټ 200 میلیارډ ډالر خساره لیدلې ده. یعنی زبلک دا وایم چې دلته حالات داسې دي چې څوک پیسې لري او خيار یا دا وخت پیسې جوړي او مارکیټ کې سهم او شیرز ارزان اخلي. دغه څه کته سو ګوره په مارکیټ کې د مختلفو ملکونو سٹاک کرش شوی د سینه چې خالي د روس کرش شوی دی یا د یوکراین جنگ په دې دوه یوکراین کې د روس خونه امپوز شوی دی جنگ ورمنه. خو د نړۍ ټول مارکیټ کده سهم دی او کده کرپټو کرنسي دی دا مکمل کرش شوی دی. دا کرش دی کنه دا په مختلفو طبقو باندې مختلف اثرات پریوزي، کسو وړه بزنسمنان دي که غټ دي او خو برعکس چې ما ولیده د تیلو او د غنمو کموډیټي پرایس ډیر برتلې ده. اوبویسلی یعنی دا یقیني خبره ده چې کله په یو ملک یا په دنیا کې انفلیشن روزي هغه د سوجن روزي د جنگونو روزي د منفي خبرونو روزي، نو چې انفلیشن روشي یعنی ګرانی روشي نو قیمتونه برازي. دلته مونږ تاسو د غنم او د خام مواد ویل چې بیګا د 15 یو نه د لړ 15 نیو بیا د سلو نه برازي. د اول ځل په تاریخ کې ما په ټیک ټاک کې یو شارټ ویډیو جوړ کړم، ما مارکیټ ټیسټ کول $112 مې واچول په within 1 minute نه لک ټایم کې دا $430 جوړ شو، یعنی تقریبا $80 په یو منټ کې مونږ جوړ ک ډیر سپیډ کې
یعنی دا موږ ټیسټ کول د 15 اویو نه چې موږ ټیسټ کتر 15 پورې دا موږ ریسک اخیسته چې نه صحیح ده دلته موږ وګټل خو دغه مخکې کېدی شي مارکیټ بیرته کرش خو هغه مارکیټ مخکې لاړل دا ویل کېږي چې کېدی شي د خام مواد مارکیټ د 125 ډالر تر 200 ډالر ته لوړ شي خو 1.5 نه خو نه خبر خو 125 ډالر پورې سنس جوړي نو دی وخت کې کچا سره پیسې وي هغه په ټاپ کموډیټیز چې هغه د خوراک او د جنس او مال چې کوم هغه د انرژي دغه د غاز او برق او تیل دا دی کې پیسې جوړې دي شي ګرانو دوستانو روسیې چې کوم تذیرات اقتصادي مخ دی د غرب خونه هغه صرف د یورپین اتحادیه نه ده د انګلیس نه دی د انګلستان یا د امریکای د ټول هغه خلک چې د ناتو او د امریکای الایز دي یعنی متحدین دي هغه هم دا غوښتنه کړې چې عاجل فورا باید په روسانو باندې چې ډیر زیات قیدات غورځيږي هغه یو خدا ده چې دوی د سويفت د پیسو د لارې نه هیڅ انتقالونه کې هر خونه بند شي دی باندې انټرنیټ بند شي ټیکنالوژي بند شي د دوی هر رابطه چې د خصوصا د غاز او د کوم پیپونه چې دا مکمل بند شي او د امریکای یو ډیر پخوانی خوب د زمانه فریدي تاسو ته دا وی چې دا د ډیر غټ خوب د چې څنګه وکولای شي چې یورپ د روس نه د سیزوانه خلی خود ته د موقع لا سراغ د ډیپلوماټانو کارم دغه د پزنو وختونو کې چې دغه سیالات را ایجاد کی او خپل وسلیم خرڅوي جنگونه جوړي منځ کې غریب خلک تبوکیږي او څوک چې خیر دي پیسې دي هغه پیسې جوړي د صلحو کلونو نام دغه نظام دی او دغه لار ده د روان دي ګران دوستانو زه خپل موضوع ته واپس راشم چې مارکیټ کرش شوی دی په ټوله نړۍ کې په روس کې ډیر زیات د 10% نم زیات کرش شوی دی خو چونکې موږ کرپټو کرنسي او ډیجیټل موضوع وګانې زموږ دي د چین نن یو نوې اعلان کړی دی چې هغه ډیر جالب اعلان ده چې چین نن دا اعلان کړی دی په دغه کې په چاینا کې چې سوګم د کرپټو کرنسي یا د بیت کوین استخراج یا ډیجیټل چې سوګم والټ نه پیسې وبسکي مخکې خو پابندي اوس مطلق مستقیم محکمه نه جیل ته ځي بلکې کله کله ډایرکټ جیل ته لیږي نو دا اوماغه ټایم کې جدي فیصله کیږي دوستانو که تاسو خیال وي چاینیزو پروسه کال کرپټو کرنسي باندې پابندي ولګول او هغه لړل مختلفو ملکونو خواته بیا روسیې خواته او داسې قزاقستان خواته ترکی خواته ټکساس برازیل مختلفو زوینو ته لاړ ته پاکستان خواته د زینو ته لاړل انډیا نوې اوس مرانه او ته دی گیم کې خو دلته عجیب خبره ده چې ځکه له ګورم په سیاسي ډګر کې چینایان چې دي د روسانو سره ملو دي ولې چې موږ تاسو ګورو کله تذیرات راشي اقتصادي ټریډ وار راشي نو هغه کې چین اول متاثر کیږي نو روس چون کې د غرب د ټیم کې معرف دي نو چین په کار دلته د سره ودرېږي چې زما خپل زمان افریدي zamankrip.com تجزیه هم تقریبا ز 6.5 کې ما کله پوزټیو ته زم کله نیگیټیو ته چې څنګه کې دي چې چین دومره نږدې د روس سره په منطقه کې مرګره ده بیا په منطقه کې وړ ملکونه لکه ایران شو نور شاوخوا انډیا او پاکستان او د ملکونه هم دوی بوي کوي کنه ګوري چې تلکم خواته درنه ده او مخ خواته زینو دلته چین ټول مسایلو کې روس سره یو هم نظر ده خو چې کله د کرپټو کرنسي باندې روشي هغه بالکل برعکس ده چې دلته زمو ذهن کار نه کوي نو که تاسو په کرپټو کرنسي سوري په zamankrip.com کې تاسو کامنټ سیکشن کې لږ ډیر زیات معلومات ورکړئ نو دا به تاسو ډیر زیات زمونږ کوم تاسو نه zamankrip.com پلیز تاسو سبسکرایب کړئ شیر کړئ او زه کوشش کوم چې تاسو ته ډیلی تازه خبرونه راوړم تاسو ته خبر از غواړم د خدای په امان